لپټاپ کې دا مسله راځي او ستاسو لپټاپ یا کمپیوټر نه کولاویږي، نو د هغې دپاره به تاسو څه کوئ؟ نو بوټ ډیوایس فاوند، نو پریس اینی کی ټو ریسټارټ، دا چاره بټن ووهئ تاسو ته به دا ریسټارټ کېږي، وینډو به تاسو ته راځي. دا دې سیسټم وینډو نه وي والي، دې دپاره به تاسو F12 بټن ووهئ، دغه ګوټ کې تاسو ته راشي F12 کی آپشن، دغه ګوټ کې دا F12 بټن چې تاسو دلته پریس کړئ په کیبورډ کې، نو تاسو ته به دلته سیټینګ کولاو شي. کله چې سیټینګ کولاو شي نو تاسو به یو منټ د F12 بټن پریس شوی نه وه، دلته زه کلیک کوم او رالمه F12 بټن مې وواله، نو F12 بټن نه پس چې کوم دی بوټ آپشن دا به اخوا لاړ شي، دوه ځله به تاسو پریس کړئ. چې کله تاسو دوه ځله F12 بټن پریس کړئ نو دا به د بایوس سیټینګ ته راشي، دلته به تاسو دا سیټینګ کولاو شي. دې کې به تاسو راشي دا چې څومره سیټینګ دي دا ټول فري دی، دلته لاندې لیکلی دی چینج بوټ موډ سیټینګ، دا به تاسو په دې باندې کلیک کړئ ټول اخره کې. بیا به تاسو ته لیکلی دی دا لاندې لیکلی دی UEFI بوټ موډ سکیور بوټ موډ آن، دا چې کلیک کړئ اوکې کې او بیا دلته راځي ډو یو وانټ پروسس یس کې او بیا دا اپلای اینډ چینجز ووهئ، نو تاسو ته به چې کوم دی وینډو مخکې لاړه شي، تاسو ته دې سیسټم چې کومه وینډو دا به تاسو ته کولاو شي. دغه ټایم کې مخکې چې به کوم ځای کې سټاپ کېدو هغه ځای کې به اوس تاسو ته نه سټاپ کېږي او عام طور کمپیوټر به تاسو ته کولاویږي. تاسو اوس وکتل چې کوم کمپیوټر مو نه کولاوېدو هغه اوس کولاو شو. دا صحیح شوله، دا سیسټم چې کوم موږ سره نه کولاوېدو هغه کولاو شو. نو دې هم دغه